قدرمن دوستان سلامونه او نیکی هیلې. زه د شمشاد ټلويزيون ته راغلم د یوې مرکې لپاره. مهرباني کړې وه دوی جناب رئیس محترم فضل کریم خان. نو په ضمن کې دلته مې یو موزیم ولیده دننه. تاسو دا برخې وګورئ، واقعا ډېره په زړه پورې. زه به د موزیم له د مسؤلینو سره هم دلته خبرې ولرم. یو تن مسؤل دلته ولاړ دی. ما صاحب سلامونه، جوړ په خیر. که ممکنه لومړی خو به یو بل سره وپېژنو. ستاسو نوم؟ زما نوم ابراهیم مومند دی. دلته د عمر د ماین موزیم کې ښه لږ د دغه موزیم په باب راته څرګندونه وکړئ څنګه ده دا. ولې نه په دواړو سترګو دا موزیم چې دی په 1994 کې زموږ رئیس الحاج فضل کریم فضل خپله تاسیس کړی دی او تقریبا دلته خپل کلیکشن هم لري. لکه موټر هم پکې شته دی، مینونه هم پکې دي، هر څه پکې شته دی. بېلابېل مینونه دي دلته. سبق دغه طرف راځو د سي ولې نه را بشو دي چې په افغانستان کې د تیر شوروي وخت نه تر تقریبا تر د مجاهدینو په ځای کارول شوي کې دا شاپرنګ مینونه پکې دي. بېلابېل مینونه دي. پاکستاني هم پکې شته، چیني هم پکې شته، ایټالي هم پکې شته، ایراني هم پکې شته دی. دا ایټالي پکې مینونه پکې شته. دغه حادثات هغه دي واقعا دا مینونه چې کوم هغه د روسانو پوسټې یا دغه بیسونو ته به خبرې امنیت په خاطر پومز مینونه دي. دا تلویزیونی مینونه لکه مون 50 مینونه دي. ډېره دا هم د ملټري د سیفټي په خاطر وکړه. روسي ضد وسایت مینونه دي لکه ټانکونه دا چې دی به امریکایي، پاکستانی، ایرانی مختلف ملکونه لکه برټش پکې دا یو پروت دی. او دا چې دی دا زه د همدام زه د ټانک مینونه دي، ایټالوي دي، دا ټول ایټالوي مینونه دي. دغه ټوپکونه د پخواني دا وګوره دا پاسو دغه راکټونه دي، بازوکا راکټونه دي، دا تاتوري پکې دي. دا وګوره توري دي دا. رښتیا هم واقعا ولا دا ډېره په زړه پورې ده. د دې موزیم مارټر دي، مارټر مطلب اوان مرمۍ دي، مختلف ملکونو چې روسي پکې شته، چینایي دي، امریکایي پکې دا واړه مهمات دي لکه فیوزونه دي، بولټس دي، لکه ټوپکونه وینه، غړ فیوزونه دي. دا بیا زموږ منپاکان چې کوم دوران د منپاکۍ کې شهیدان شوي یا زخمیان شوي دا سمانات دي. دا یوه کامیار تیاره په کال 2004 کې سقوط کړی په خاک جبار کې ماینفیلډ کې. بیا زموږ ټیمونو هغه ماینفیلډ پاک تقریبا 40 ورځې بعد د لاشونه یا ډیډ باډیز چې دی کور شوي. دا زموږ مختلف دا زموږ د اکټیویټي ده د لامان ماڼۍ ده او مان الله خان دغه دی فلس دی. شپېته درجو کې موږ پاک کړی دا مختلف راکټونه دي. دا موږ کوچیان ته ماین خبرتیا پروګرامونه ورکړي دي. دا وګوره دې خوا دا رښتیا واقعا ډېره. نو دلته موږ بېلابېل پوځي وسایل ګورو او دا بمبونه دي، راکټونه دي. دا نو د کومې دورې نه راټول شوي دي؟ دا د پخواني دي نه د روسان نه واخله تر اوسه هغې نه کېدای شي مخکې هم پکې کوم موجود لکه دا زموږ زنانو د ماین خبرتیا ټیم پروګرام دغه عکس دی. تقریبا 1990 کې اکثر شوی دی. ډېر پخوانی زموږ په تېر 22 کالونه په افغانستان کې کار کوو. تقریبا 22 کاله کېږي چې کار بخښنه غواړم زموږ وخت لږ کم ده د خپرونې. که ممکنه وي چې دغه نورو برخو نه هم واوړو. دغه موټر زه ګورم دلته، دا یو موټر ګورم، زه نه پوهېږم دا موټر ډېر داسې ماته داسې ښکاري چې شاهي یا د دولت د چارواکو به وکړي. څنګه ده دا؟ دا د ډاکټر صاحب نجیب موټر دی. دا د ډاکټر صاحب نجیب الله د وخت موټر ده چې په ارګ کې و. بالکل دا خپل شخصي موټر دی. دولت چې تور کړی 15 موټر ورکړي چې یو پکې دا دی. نو د دې ځانګړنې څه دي؟ د مرمۍ ضد ده که څنګه؟ رښتیا هم دا داسې ده لکه یو سیمټي دیوال. ډېره زیاته مننه. زه فکر کوم د باندې هم تاسو یو څه لرئ، وبه یې ګورو هلته.
دا بله آی ډي ماینري د مجاهدینو د روسانو د ټینکونو په دا هغه چسپکي مینو دي ښه ډېره ده فوج پولیس یا دغه په خلاف استفاده مینو تاکسي مینو دي دا پکې د انتحاري جاکټ دی سوسایډ ویست دغه دي دا تسمې دي تقریبا یو دانه یو بولټ جوړېږي مختلف ناټو کلسټر بمونه دي تا پراشوټ ته پراشوټي مینو دا چې بي 55 به راګزارل او باکس کې به 2.5 دانې دا مختلف قسم مینونه دي ګرنیټونه لکه مثال به د ته یو د خندار لکه په خوا دا قلمونی مینونه استعمال کوي لکه دا امریکایي دي ډېر نو لاړ به شو د باندې دغه بله برخه به مو ګورو که ستاسو خوښي ښه نو اوس راغلو د باندې قدرمن دوستانو په دې شمشاد ټلویزیون په دغه محوطه کې ګورئ صاحب دلته زه فکر کوم صاحب چې دا تیارې دي الوتکې دي بېلابېل دا څنګه که لنډه ووایه مونږ ته بالکل دا مونږ ته دا مې اته دا هم روسي ده دا تقریبا د فوج انتقالولو په خاطر باندې مونږ ته انټرنیټ کیفې جوړه کړې ده دن داخل کې ماشومان ته پکې درس هغه میک 15 دی دا انټرنیټ 2 دی زه د مرمۍ شکي دي دا هم دغه شانتې زه د تیارې دا انټي ایرکرافټ دی دا انټرنیټ 2 دی دغه میک 15 دی میک 15 دا بېلابېل ډولونه د تیارو ولاړ دي جنګي تیارې دي دا وګوره ته راکټونه دي بله دا ټینک د انګلند دی دا ټانک د انګلستان خاص ساخت د په هغه وخت کې دغه مې څلېرویشت چې دا هم ګاډي میزایلونه لري راکټونه هم لري د شکم لري دا خو دا روسي تیاره ده که نه دغه بله چې دا مخامخ سوخو 7 دی دا هم روسیې ده هغه بالکل دا سوخو 7 دا چې دی زه د تیارې د شکي دي 4 میله دغه چې دی اخوا چې دغه البرتو 9 دا د تعلیمي به یې تعلیمي ده بالکل دا تعلیمي ده د چکسلواکیا اوس خو چک بیل شو سلواکیا بیل او دا مایک ولس دی دغه وګورئ دا مایک ولس ده میک ولس تیاره والي دا سکاټ مزایل دی سکاټ مزایل دا خو صاحب پخوا به ډېر استعمالېده ده هغه وخت د افغانستان وسلوال پوځ هر څه لرل ډېر پیاوړی وسلوال پوځ و نو دلته لونا دا لونا نومېږي ډېره دا مولا چې تاسو خو سم موزیم دلته جوړ کړی د افغانستان د وسلوال پوځ قوي موزیم ده زه وایم وزارت دفاع خو تاسو سره کوم مرسته خو به کوي په دې کې به یې ډېره مرسته کړي دا مونږ ته راغلي د خپله مرسته ده ډېره بله تقریبا د چهارشنبې په ورځ باندې یو کاناډایي ټورسټ راغلی و هغې وایي تقریبا ما څه 51 میوزیم کتلي دي چې ما اوسه پورې پکې هغه سرکپشن چې دي نمایش ته وړاندې کړي وو فزیکلي پکې مانولي دي ما یوازینی میوزیم تاسو ولیدل کابل کې چې دې کې هر څه موجود پروت دی ډېره صاحب د زړه له کومې مننه کوو تاسو نه چې موږ ته مو دا ټول موزیم راوښوده د شمشاد ټلویزیون دی پیاوړی ستاسو همکاران دی پیاوړي واقعا زه ټولو افغانانو ته بلنه ورکوم چې راشي دلته د نږدې نه هم د شمشاد ټلویزیون سره مرسته وکړي او هم د دغه موزیم نه کتنه وکړي ډېره مننه کور مو ودان صاحب